سوره د مدرسې ته تم راتلم یو مقبره باندې تېرېدم یو لیونی مې سیکو لیونی دی ښه په ژبه باندې ګونګا دی ذهني مریض دی او معذوره دی روزانه به تلم نور ته به ولاړ یو قبر ته به یې جوړل او په خپله ژبه کې لګیا دی او الله پاک نه څه دعاګانې غواړي او چغې سورې وایي یو شپږو ځله مې سیکو چې سهار به مدرسې ته تلم هم به قبر ته ولاړو او چې بیا به راتلم ګرمۍ کې به بیا قبر ته ولاړو بیا مې چا نه معلومات وکړم ویل دا څوک دی دا لیوني دا خو غریب هر ټیم په دې ګرمۍ کې ولاړ یو چغې وي او جاړي ما ته چا ویل دی مور مړ شوې د مور قبر ته ولاړ دی یو ځل یو صحابي دی په لار باندې را روان دی یو ځای کې د مرغۍ جاله ولیدله د مرغۍ د جالې نه هغه بچي خوښ شو هغې ځان سره راواغېشتلو لار باندې را روان دی په دې کې چې کله مرغۍ راغله او خپل بچي ونه کتل چې بچي خو په جاله کې نشته دی نو صحابي پسې را منډې وي او را روانه ده ورپسې یو ځای کې دا صحابي باندې دا مرغۍ حملې کوي او بار بار چې کوم دی راځي په ده باندې ټونګي وي او راغوټه کېږي پې د خپلو بچو دپاره چې زما دا بچي پرېږده او دا بچي زما ولې نیولي دي لهذا چې کله صحابي په دې باندې پوه نه شو دا مرغۍ راغله په دې اوږه ورته کېناسته دې صحابي هغه مرغۍ ونیوله او هغې هم ځان سره راوستله او نبي علیه السلام مجلس ته راغله ټوله واقعه ورته بیان کړه نبي علیه السلام ورته وفرمیل چې ای صحابي تا چې کله د دې مرغۍ دا بچي راواغېستل نو دې مور په تا باندې حملې کولې چې زما دا بچي پرېږده خو چې کله ته په دې باندې پوه نه شوې نو بیا خپل ځان هم تعالی در کو چې مام ګیره کا هغه زندګۍ باندې به زه څوکم چې زما بچي زما نه جدا وي هغه زندګۍ باندې به زه څوکم چې ما سره زما بچي ني لهذا خپل ځان هم قید له ورکو خپل ځان هم نیولې له ورکو لیکن بچو سره ځان یو ځای کولو لپاره ځان یې ورکو لهذا مور یو جیبه نعمت دی ګورئ مور د بچي سره ډېرې قربانۍ کوي مور د بچي دپاره یو نعمت دی ګورئ لهذا د میندو قدر وکړئ د میندو